ټول لاس پکار شو او د پښتنو راتلونکی له مینې، امن او خوشحالو ډک کړو. قسم په خدای مین یم، په زندګۍ مین یم، دا مې د پلار کلی دی، په ثوابه مین یم. مننه. او دغه نور څو شعرونه درته خپل ډالۍ کومه، بیا به اسلین ته بلنه ورکومه چې پنجره کې ګیر دی امن، په موږ ګنډیر دی امن. پنجره کې گیر دی امن، په موږ ګنډیر دی امن. زما کافر وطن ته هلته کې ډیر دی امن. زما کافر وطن ته هلته کې ډیر دی امن. موږ په جنگ کې لوي شو، زموږ نه هیر دی امن. او دغه نور څو شعرونه دغه ملګرو غوښتنه کړې ده چې د اوسني هلکان، ضمیر صاحب، د اوسني هلکان سم جنتي هلکان، د اوسني هلکان سم جنتي هلکان، چینار چینار جینکۍ دنګ دنګني هلکان. چینار چینار جینکۍ دنګ دنګني هلکان، مسافرو ته سپاري خپله ځواني هلکان. خپل ارمانونه مدام کړي قرباني هلکان، او ځان په ګډا وژني مړه په غني هلکان. ځان په ګډا وژني مړه په غني هلکان. مشاله یار ته وایي ستا شاعري هلکان. او ادریس صاحب ته دغه شعرونه ډالۍ وي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. د بحر و بر مالکه، هر زنده سر مالکه، سمې او غر مالکه، شپې او سحر مالکه. دنیا ستا د ربه، ستا وتعز من تشاء وتذل من تشاء. منم صمد ی خدایا، ولم یولد ی خدایا، احد احد ی خدایا، احد احد ی خدایا. کرم قبول التجا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شپه د هلال دی ربا، تارک مشال دی ربا، پزړی سوال دی ربا، عجب یې حال دی ربا. لاس یې نیولي په دعا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ډېره مننه. رهنما دی او دلته چیرمن هم دی، اختر علي صاحب او نیازک دی، ټول ملګري کیسر صاحب دی ناست دي. ستاسو ټولو په اجازه باندې خبرې ډېرې وشوې. کوشش کوم چې مختصر یو دوه خبرې وکړم. وړومبی خو پښتو نړیواله ټولنه چې کومه ده، پښتو نړیواله پښتو ټولنه، زه د دې ستاینه کوم او دې ته په دې کامیاب پروګرام باندې مبارکي وایم. د دې نه پس طارق مشال چې زمونږ یو ډېر ګران کشر دی، ملګری م دی، د هغه کتاب چاپ شړومبي کتاب دی، هغه ته هم ډېره مبارکي وایو. ډېرو ملګرو وي چې دا شاعري مونږ لوستې ده، واقعي ما هم زم په هغې اورېدونکو کې یم چې دا د ډېره شاعري ما لوستې ده او اورېدلې مې ده. او دغه رنګه زمونږ ډېر نږدې ملګری تصور مانیروال چې هغه زمونږ په ملګرو کې، زمونږ په ګروپ کې په ډله ټپله کې ډېر نږدې ملګری زمونږ، نو هغه ته هم د هغه ستاینه کوم، د هغه د کار او زیار. او بیا دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او دا ډېر ښه روایت دی چې د چا کار او زیار د هغه په ژوند باندې چې دی نو هغه وستایي. واقعي چې دی نو په دې حواله باندې نړیواله پښتو ټولنه چې دی نو دا د داد وړ ده. عابد خان زمونږ یو داسې ملګری دی چې دته زه ډېر معصوم او پرامن انسان ویم. دته که مونږ په یو خبره ګیله مانو قار مو کو، نو دی بیا هغه داسې واخلي چې بس لکه مور چې بچي سینې ته راجوخ کي. څه موده وړاندې دلته د عابد خان دی په کوششونو یو ډېر بهترین پروګرام شو. هغه زما د خوښې سبجیکټ و، په قدرتي وسیلو باندې چې نړیواله پښتو ادبي ټولنې کم کار کړو، نو په هغې ما لږه غونته ګیله وکړه چې دا خو زما سبجیکټ و. عابد خان ورته چې دی نو زاړو خبر نه کړم چې زه هم راغلی وی. نو عابد خان د هغې سزا ما له نن راکړه چې په ما یې وکالت پرېښود او زه دلته دې پروګرام له رالم، ځکه چې زمونږ خو کیسز کوو، د خالي روز زمونږ چوټي نه وي. نو د عابد خان دی د دې ډېره زیات مشکور یم. بل ما سره چې د دې نه وړاندې د وکالت سره ما په کلتور محکمه کې د ادبیاتو چې کوم د لسانیاتو څانګه او په هغې کې ما کار کوو. دغه ته ګوره، اتفاق ته ګوره چې په عوامي نیشنل پارټۍ کې کار کوم، نو هم دوی ما ته کلچر چې دی نو دا په حواله کړی دی. نو انشاءالله کوشش به کوو چې موږ به د پارټۍ د طرف نه هم که هغه موږ ادبي هلې ځلې دي، که هغه موږ کلتوري هلې ځلې دي کوو به. مردان او ثوابې خو داسې دي نو کوورې وروره خور خو ورته نه یم، ثوابې والا به وي چې بیا دې زموږ نه خور جوړه کړه. خو ثوابې او مردان دا چې دی نو ډېر نږدې دي یو بل سره، یوه ضلع وه
منګه دلته ښه عزیز ولی لرو او زمونږ تاسو ټول چې نو موږ به در باندې داوګیر یو داوی هم لرو او تاسو هم په موږ باندې بالکل داوی لرلی شئ په خبرې اوږدوم نه حسب روایت چې نور ملګرو شعرونه وي زه هم یو دوه شعرونه ووایم که ستاسو اجازت وي دا د غزل څو شعر دي نورمین لالا نور نه غواړم چې لولم د حرفونو کتابونه نور نه غواړم چې لولم د حرفونو کتابونه اوس ګورم اشنا زه د مخونو کتابونه نور نه غواړم چې لولم د حرفونو کتابونه اوس ګورم اشنا زه د مخونو کتابونه د ډېرو نفرتونو په تاله واله وطن کې د ډېرو نفرتونو په تاله واله وطن کې د ریز مریض پراته د الفتونو کتابونه د ډېرو نفرتونو په تاله واله وطن کې د ریز مریض پراته د الفتونو کتابونه پوهیږو نه چې څه وایي او څه لره نازل دي پوهیږي نه چې څه وایي او څه لره نازل دي تاخونو کې وراسته د اسمانونو کتابونه پوهیږي نه چې څه وایي او څه لره نازل دي تاخونو کې وراسته د اسمانونو کتابونه دنیا د کائنات د تسخیر کار له کتاب زده کړو دنیا د کائنات د تسخیر کار له کتاب زده کړو او مونږ یو چې ګورو د وهمونو کتابونه دنیا د کائنات د تسخیر کار له کتاب زده کړو او مونږ یو چې ګورو د وهمونو کتابونه اکبر دی وطن کې خوشحالي میراته شوي اکبره دی وطن کې خوشحالي میراته شوي اکبره چې راسپړم د غمونو کتابونه نور نه غواړم چې لولم د حرفونو کتابونه اوس ګورم اشنا زه د مخونو کتابونه ستاسو د ډېره مننه وي خو ډاکټر امین نصرو نو هغه راته دا وویل چې یاره دا د مایوسۍ شعرونه مو وایه نو ما زه د امید شعرونه مو ویم د اختر ټال یو نظم دی د سره شریکوم یو کتاب مخکې ویم وایي د بعضې حسن رغاونه څه عجیبه غوندې وي د بعضې حسن رغاونه څه عجیبه غوندې وي که ورته ودرېدې په ځای به دې مازغه ودرېږي د بعضې حسن رغاونه څه عجیبه غوندې وي که ورته ودرېدې په ځای به دې مازغه ودرېږي بعضې ښکلا ته په خیرن نظر کتل داسې وي لکه سړی چې بې اودسه په مانځه ودرېږي زم چې د بعضې حسن رغاونه څه عجیبه غوندې وي که ورته ودرېدې په ځای به دې مازغه ودرېږي بعضې ښکلا ته په خیرن نظر کتل داسې وي لکه سړی چې بې اودسه په مانځه ودرېږي دا بس داسې شعرونه دي چې څه شوي دي څه ظلمونه شوي دي هغه هم پکې بیان دي او امید پکې هم دی د اختر پټال به زانګم د ټیرریسټو د یو تھریټ په ریاکشن کې مې لیکلی هغه تاسو واورئ په سر ولاړ کې مې جلاد وي خو د اختر پټال به زانګم په سر ولاړ کې مې جلاد وي خو د اختر پټال به زانګم وطن کې امن که فساد وي خو د اختر پټال به زانګم د دې وطن دا نازولي خلک دا په دوکه په ریب ښاغلي خلک د حق په تله وخت تللي خلک زمونږ په وینو دا لړلي خلک که زنده‌باد که مرداباد وي خو د اختر پټال به زانګم وطن کې امن که فساد وي خو د اختر پټال به زانګم زما د قام نه که لښکرې مړې شي که مې توتیان که مې کونترې مړې شي که د زمرو نه مې مرۍ غوڅې شي که د بازانو مې وزرې مړې شي په دې به نه یم چې سنګر بیلمه پروا به نه لرم که سر بیلمه میدان کې ګټه که بیداد وي خو د اختر پټال به زانګم وطن کې امن که فساد وي خو د اختر پټال به زانګم زما قلم زما کتاب به هم وي زما ستار شپېلۍ رباب به هم وي د کلي خان د خار ارباب به هم وي زما ازمیخ د وخت
عذاب به هم وي خو ناره د انقلاب به هم وي زما په خوله د وخت جواب به هم وي لاس مې تړلی که آزاد وي خو د اختر پټال به زانګم لاس مې تړلی که آزاد وي خو د اختر پټال به زانګم وطن کې امن که فساد وي خو د اختر پټال به زانګم که په خوارانو بدماشي کوي څوک مکر فریب که چالاکي کوي څوک زه به یې لاس او لاره دواړه نسم چې په هر رنګ ترهګري کوي څوک نور به د دین په نامه نه غولېږم که ځان له دین که بېدیني کوي څوک نوم که شر وي که جهاد وي خو د اختر پټال به زانګم وطن کې امن که فساد وي خو د اختر پټال به زانګم که مې نختر یې چنارونه پرې شي که د مرغو نه مې څانګونه پرې شي د دین د سوان په تېره شوي چاړه که مې درونو نه سرونه پرې شي د ننګ ناموس که مې څوک پاتې نه شي که ملا مې ماته شي لاسونه پرې شي د وخت د تورې نه که وینې څاڅي که مې د امن اندامونه پرې شي ژوند که مې خاد